السلام علیکم. زه غونچه ګل خبرې کومه د برکلي د شیر اوزل زوی. ما یو 20 سره څاروي راوستي وو او چې کوم کس په راتله که ما وی چې زه یو 80,000 روپۍ سر ګټمه که نه نو ما بیا به لږ ښه پاتې شم. ما پکې کور کې د وړو مور سره واده کړې وه چې زه به پکې تاله یو 20 تولي دغه جوړو مکالیم جوړ کړم. ما یې زه ډېره واره به راته وکړي. هغه را باندې اوس اختر راغی او دا څاروي راته ټول پاتې شو که نه نو ما والله اوس لکه دې سره به زه اوس څه کومه. اختر را باندې دغه یا سبا یا بل سبا اختر شو. دا څاروي لکه 20 سره څاروي دي دا خو د ورځې د 10,000 بیا هم خوري. لکه زه به په دې څه کومه. نو دا ویډیو ځکه کومه ما چې راشي او دا څاروي که رانهلی نو په هغه خپلو پیسو به یې لکه درکړم چې په څه ریټ ما اخېستي په هغې به یې له درکومه که نه. ځکه چې دا به زه څه کومه مونږ خو سم لالچ راغښتو خرڅولی به م نه. لکه دا 80,000 روپو شی به ما په 2 لکه روپۍ وویې په 2 لکه 20 که نه نو چې چا به راته وی په 1 لکه 13 راکړه ما وی دا محوکه ده له وامه. بس ما غول خوړلي پې شوي نه یم په دغه خبرو که نه. حق حلالي پکې که راکوې راکړې او که نه راکوې بس راشئ دا څاروي به راباندې زه په خپله سر په سر خرڅ کړم. لکه ستاسو نه څه پرده په 80,000 او په 80,000 ما څاروي اخېستې دي هغه به مې په 2 لکه خرڅو که نه. خو ړوند کون د اختر راباندې راغی نو والله به ډېر زیات خفه یم. اوس زما لکه حکومت هم دا اپیل دی زه یم که دا اختر هم یو 3 ورځې وروسته که نو ما سره به ډېر زیات خو کې واړه واړه بچي مې دي نو لکه زه به تاسو نه ډېر خوشحاله شم چې د اختر هم یو 3 ورځې خیر وروسته که. اوس لکه وختي دا را روان وم ما یې په دې څاروو مې څه کول چې دې نه مې یو ټرک هندوانې راوړې وې نو زه اختر کې به مې خرڅې کړې وې خو اختر کې هم خرڅېدې. اوس مال سره لکه زه څه وکړم مال خو اختر کې نه خرڅېږي. بس هرس او لالچ راغښتې وم او چې څوک دا زما خبرې اورې نو بس دغه د عاجزۍ درخواست چې راشي او ما نه دا څاروي والې نو زه به ستاسو انتظار کوم ما چې بس والله څه به کوو که نه 10,000 روپۍ به ورځ دا خوري دا به زه لکه کوم ځای را پیدا کوم. د هرس خو دغسې کاري. زه تاسو ته یو بله خبره هم کوم چې رزق به ونه کې رزق ډېر بد شی دی. دا دې ما ته مال پاتې شو که نه زه د دړه خبر شوم او که تاسو هم چېرته څاروي راوستي یا څه بل نو په مناسب ریټ خیر یو 15,000 پکې عقیداري ګټې یو 3,000 4,000 پکې ګټې. داسې مه کوئ چې تاسو پکې 80,000 او 50,000 ګټې د چا د مجبورۍ د غلطه پیدا باله. والسلام.